د جهادي ارزښتونو د راټولولو او ساتنې په موخه په میدان وردګ ولایت کې غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې مسؤلینو د جهادي ارزښتونو راټولول او د تاریخ پاڼو ته سپارل اړین وبلل او د هر ډول همکارۍ ډاډ یې ورکړ. د یاد ولایت مرستیال والي مولوي سید رحمان حافظ وویل: امیر المؤمنین حفظه الله له طرفنا چې کوم ریاست د جهادي ارزښتونو په نامه باندې ایجاد شوی ده، موږ لبیک ورته وایو او دا ډېر ښه ابتکار ده. په دې خاطر باندې چې د موږ د مجاهدینو هغه ستره قرباني، هغه تاریخونه ژوندي سي. له دوی سره موږ همکاري کوو تر څو دغه جهادي ارزښتونه په درست ولایت کې له درست ولسوالۍ نه راټول. د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي حبیب الله مجاهد وایي د ولایت مجاهدینو ورسره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. کله چې موږ دغه ولایت ته د جهادي ارزښتونو په نام یو بست منظور شوی ولو، د هغه ملګري د هغه مدیر صاحب په شمول موږ نن د ولایت له مسؤلینو سره له دلګي مشرانو سره ګډ مجلس وکولی او ټولو د خدمت وعده وکوله. د میدان وردګ ولایت مجاهدین د اسلامي امارت له لوري د جهادي ارزښتونو د راټولولو په موخه د لوی ریاست رامنځته کولو ستاینه کوي. وایي دا ډول قربانۍ او میړانې د راتلونکو نسلونو لپاره ډېرې زیاتې اړینې دي. قاري صبغت الله د نرخ ولسوالۍ ولسوال دی. دی وایي دا ډېر ښه کار ده. نوینده نسل دپاره به د موږ مجاهدینو چې کومې قربانۍ ورکړي دا د هغو دپاره یو ستر درس سي. مولوي کفایت الله ملنګ د پنجشیر ولایت د امنیه قماندانۍ مرستیال دی. وایي د راتلونکو نسلونو لپاره د مجاهدینو میړانو او سرښندنو ساتنه ډېره اړینه ده. په دې باندې موږ ډېر فخر کوو چې د پخوانیو مجاهدینو هغه کارنامې، هغه قهرمانۍ، هغه قربانۍ چې ورکړي دي د الله په لار کې او هغه ژوندی وساتل سي او د موږ د آینده نسل لپاره یو درس. مولوي هدایت الله زرقاوي دلګی مشر دی. د ملي راډیو ته وویل: د مونږ مخکې دا امید و، دا هم ارزو وه چې دغسې یوه پروسه جوړه سي، دغسې یو ریاست جوړ سي. خو الحمدلله د مونږ دغه ارمان پوره سو او خوشحاله ډېر یو چې دغسې د جهادي ارزښتونو لپاره یو ریاست ایجاد سه. د ویلو د چې له دې وړاندې هم د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د مجاهدینو او شهیدانو د میړانه او جهادي ارزښتونو د ساتنې په موخه موزیم جوړ او ګڼ شمېر جهادي آثار یې پکې خوندي کړي دي.